نن چې اوس موټر کې راتللم یوې ښځې طالبانو د جرمني نه پوښتنه کړې، تر اوسه مې جواب نه ده وایي. دغه پوښتنه یې کړې ده. موږ سره ګروپ کې ده، هلته ګروپ کې پرون چا پوښتنه کړې وه چې جنوب و حیزې ته قرآن ویلل څنګه؟ جنوب و حیزې ته قرآن ویلل، ما ورته ویلي دا ناروا ده. دې داسې پوښتنه کړې وله چې دلته خو موږ مدرسه جوړه کړې ده او د انجنکیانې ډېرې راځي، اوس قرآن ته رامایلي کړي دي او مبارزه روانه ده. دا که لس ورځې دوی موږ نه لږم لرې سي، ورته وایي چې قرآن تاسو ته ناروا ده، نو دوی را نسي، نو کېدی سي بل څوک یې ښکار کړي، زړونه یې بېرته اغسي. هره میاشت کې که داسې وي نو موږ څنګه وو؟ نو طالبانو، ما مخکې تاسو ته ویلي وو، مفتي به طالبانو د انسانانو حال ته ګوري. ما خپله دا اراده وله، زه به یو ورې تاسو سره دا خبر شریکوم طالبانو، زه بیا فتوا ورکوم د امام بخاري رحمه الله په چا باندې، په مذهب باندې فتوا ورکوم طالبانو. ولې ځکه چې هلته انسانان راځي او هغه انسانان د الله دین طالبانو زده کوي، بیا د کفر وطن چې الله دوی دا مشرکه زره طالبانو فکر کوم استازم داده، نو چې اوس ته هلته دې ښځې ته د نورو ښځو ته دین ورښیې، هغه چې لس ورځې رښتیا هم ګوره، دا کله کله د مصاحبت انقطاع پیدا کړي، بیا هره میاشت کې بیا طالبانو یاغیانې کېږي. دا چې هره ورځ دلته راځي قرآن یادوي طالبانو، دا ښه ده که نه چې دی نه دا ډېرې چې د اسلام شعله بلوي طالبانو. ولې خو دا مجتهد ده، اجتهاد یې کړی طالبانو. کله چې یو مجتهد اجتهاد وکړي، تا ته جایز ده چې ته د ضرورت په حالت کې د مفتي دغه په مذهب باندې فتوا ورته ورکړي، جایز ده که نه طالبانو؟ که تاسې فتوا را نه وغواړئ، په ګروپ کې افغانان فتوا را نه وغواړي، هغوی ته دغه فتوا ورکوم چې موږ د احنافو مذهب ده، نه ده جایز، نه دی وایي. دلته څه ضرورت ده؟ دلته که ښځه را نسي هېڅ مشکل نه جوړېږي. اما په هغه وطن کې طالبانو بیا څنګه ده؟ هلته مشکلات پیدا کېږي طالبانو. نو زه به دې خورکۍ ته څنګه جواب ورکړم چې تاسې هم خوښوي؟ څنګه اغسولئ بل مذهب ته واوښتئ، څه پروا کوي طالبانو؟ دا خو هسې ملایانو کې دا خبره ډېره هغه ده، او ضرورت ده طالبانو. بالکل دا جایز ده، جواز لري شرعا. ما په وړه دوره کې طالبانو په دې مفصل بحثونه کړي دي. تاسو خو هدایت شته ده نه چې هغه تحقیق. دلته مې بیا هم لږ اجمالي خبرې درته کړې ولې. اوس په خبر پوه شولئ؟ نو امام بخاري خو څه وړکی سړی نه ده، اصح الکتب بعد کتاب الله ده، دا د کتاب د طالبانو یو مجتهد. او ته وایې طالبانو چې مذهبونه څلور دي، دا یې پنځم ده، کومه ده؟ ټول یو طرف ته دي، ورته دی بل طرف ته ده. نو دا به طالبانو بخیلي به ځان کې نه پیدا کوئ. داسې به اوس ډېر کرته طالبانو داسې پیښې راغلي دي چې ډېر خطرونه پکې مواجه کېږي. موږ په بل مذهب باندې ورته فتوا ورکړې، د ضرورت په حالت باندې سړی چې هغه حالت ګوري. وقال ابراهیم لا بأس باک نست ان تقرأ الآیة، چې وایي ابراهیم وی لا بأس ان تقرأ الآیة، یعنی حیزې ته باک نسته چې قرآن یو آیت وایي. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، باک نه ده کړی په قرآن ویللو باندې جنوب ته ابن عباس بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، نبی علیہ السلام به ذکر کو په هر حالت کې. ودی لدی نم استدلال کی طالبانو ذکر کا قرآن تم ذکر وکي. خو دې موږ د احناف او د جمهور مذهب دا د طالبانو قرآن جنوب حیزې ته ناروا ده. ذکرونه ورته ویلل جایز دي، ذکرونه او تسبیحات او درود دا ټول ورته څوک. وقالت ام عطيه وی كنا نؤمر منتبع امر کول کېده ان نخرج الحيزه، چې وزو حایزه عیدګاتا، فیکبرن بتکبیرهم، التبه چې دوی تکبیر ویلې مونږ بم تکبیر ویلې. په یوه خبر طالبانو شته، د نبی علیہ السلام زمانه کې به ښځې چېرته تلې؟ عیدګاه ته. دلته دوه خبرې واورئ طالبانو، د ښځو وتل عیدګاه ته څنګه ده؟ روا ده که ناروا؟ تللې هغه ده روا. خو طالبانو عیدګاه د جماعت حکم لري؟ نه لري که نه؟
نو د جمعات حکم نه لري جنوب حیزه ورتلی که نه. خو یوه خبر در سره واورئ طالبانو، انور شاه کشمیری صاحب وایي اوس زمانه کې دا عیدګاوې داسې سوي لکه جوماتونه، ځکه اکثره عیدګاوې طالبانو په سر یې پټ وي، دیوالونه تېرنه سوي، بیا د چا حکم پیدا کوي؟ د جومات حکم پیدا کوي. نو چې د جومات حکم یې پیدا کړه دلته بیا جنوب حی ته به عیدګاه ورته وایې، خو دا جومات ده، یعنې چا حکم نه لري. پخوا وخت کې عیدګاه ډاګ وو، اوس زمانه کې اوس طالبانو سر یې پټ وي، دیوالونه یې پټ وي، بیا څوک ده؟ اوس ګوري طالبانو تاسې د یو شي ته فکر وي، تاسې فرض کړئ دا جومات ده که نه، د جومات برنډې ته معتکف راوتی سي؟ نه. تاسې د فکري طالبانو کله چې روزه په اوړي کې راسي یا اوړی وي، مولایان د جومات په برنډه کې جمع کوي، مازدیګر ماښام ماخوستن شیانو ته هم فکر اوسېږه. علم طالبانو سپړل غواړي، ویده سړی علم نسي زده کولی. پرون چا څو عکسونه رالیږلي وی، کله هغه وي څه ورته وایي د کتاب زکات مسله یي، بیا هم طالب ویده په سبق کې، او کله چې د هغه مسله یي څه ورته وایي دا ګوره کتاب الصلات چې وي ویده ده، کتاب طهارت کې ویده ده، کتاب زکات نکاح بحث وي سترګې برګې نیولي که نه هسې متوجي ناست دي، ښکاري درته؟ نو اوس خبره داسې شوله طالبانو، څه مې ویلې؟ جومات طالبانو دا جمع په جومات کې سنت ده که باندې له جوماته؟ د جومات په برنډه کې چې څوک جمع کوي طالبانو دا د جومات ثواب نشته. ګورئ دې ته د فکر ډېر مولایان په وړي کې څه کوي، دا طالبانو د جومات حکم نه لري. ګورئ فنا د مسجد په حکم نه ده، صرف دوه شیونه کې د مسجد په حکم ده. بس دلته که ته جمع وکړي د جومات ثواب نشو، که جمع چېرته سنت ده. خو طالبانو ابن امیر حاج چې د موږ د احنافو د مذهب یو عالم تېر سوی په منیې شرحه کړې، ډېر ښه ملا ده، د ابن همام شاګرده، ده لیکلي وی که دا برنډه بیا داسې برنډه وه چې جومات غوندې کړل سوې وه، دیوالونه یې هغسې ورکړي چت یې پټ وو. تاسې فکر وکړئ طالبانو بعضې داسې برنډې دي د جومات چې باندې له جومات نه دیوالونه همغه د جومات سره برابر ورته ورویستل سوي، پاس سر پې پټ کړی، دا بیا د چا حکم لري؟ دلته بیا جمع هم صحیح ده، معتکف هم دلته راوتلی سي طالبان. که دغسې نه وي، اوس په اوړي کې به طالبانو خلکو دا هغه څه ورته وایي، دا روزه ماته یې بې باندې کو، معتکف به هم راوته، جمع به یې باندې کوله، دی به هم باندې راوته. دا خو دلته جایز نه ده طالبانو، دې ته یې تاسې فکر وي. نو عیدګاه چې ده کشمیری صاحب وایي عیدګاوې په هغه زمانه کې طالبانو د جومات په حکم کې نه وي. اوس اکثره عیدګاوې چتونه یې پټ وي، دیوالونه لري طالبانو، دا بیا د مسجد حکم لري، حیض هغه نشي ورته راتللی، حیض یې ګرځي. یوه بله خبر ده د طالبانو، علامه بدرالدین العیني وایي په هغه زمانه کې خو ښځې راوتلې عیدګاوو ته، دا د صحابهو زمانه وله. اوس زمانه کې د ښځې عیدګاوو ته نه راځي مانځه ته، منع دې کړل سي. سخت طالبانو له ښځو سره عیني وران ده، داسې وران ده طالبانو ورته لکه د مونځ سپین ږیري ملایان چې ورسره وران دي. نو بلکل به ښځه طالبانو هغه ته وایي نه راوځي، عیدګاه ته به نه راوځي، عیدګاه ته به نه راوځي، جنازې ته به نه راوځي، مقبرې و دیرې ته به نه راوځي. طالبانو عیني سخت ردونه کوي، بیا وایي خصوصا د موږ د مصر ښځې بلکل به نه راوځي. که ډېرې شوخي دي طالبانو، د مصر ښځې هم که نه غټې غټې ښځې دي طالبانو. یو ورځ مسجد الحرام نه ووتلمه، نو یوه ښځه وه مصرۍ وله، مشره ښځه وه، اوبه ورسره ولې طالبانو اوبه وشکه وه، نو ستړې سوې وه ډېره، د زمزم اوبه یې وړلې، ډېرې لرې نه یې راوړې وې وړلې. نو ما ورته ویلې مورې ملرایه که زه به یې درسره ویسم. ما چې غیرت وکړې طالبانو، ځکه ما دا غټه ولیدله، مې ویل وړه بوشکه ده، دا یې څنګه ستړې کړې ده. نو چې بوشکه مې ورسره راواخېسته طالبانو، مې ویل بیا به زه دا ښه چا سره ونه کړم، ځکه دومره یې ستړی کړم چې غیرت نیولی مې وړلی مې هم نه شوله، خو ورسره را مې وړله طالبانو، د الله دپاره مې راوړه، ځکه مشره ښځه وه طالبانو، خو دومره غټې غټې دي، بس دې سره وړه غوندې ښکارېده. مې ویل وړه غوندې ده دا، چې ما لاس کې ونیوله طالبانو سخت یې. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان
ان هرقل دعا بکتاب النبي صلى الله عليه وسلم. یو چې مړی مکه مکرمه کې چا سره وانخلې جنازه چې ته به وایې چې راځه دا مړی لږ په اوږو کوو سره ټول دې پرېږدي تنات تاته در پرېږدي داسې به دي کې که نه چې مړ دي کې ته به وایې چې راځه خیر سره وکړي. ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فيه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة مدلي د طالبانو امام بخاري ټول دلیل همدار وړي. وقال عطاوي عن جابر وحازت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. دلته دوه خبرې واوري طالبان. یوه خبر دا واوري د موږ د احنافو مذهب داسې ده، د یو د امام طحاوي رایه د طالبانو، یو د امام ابوالحسن الکرخي رایه ده. امام طحاوي وایي نیمایي آیات جایز ده، چې ښځه څوک وایي حیضه یا جنوب دا جایز ده. امام کرخي وایي طالبانو مطلقاً څوک ده ناجایز ده، جواز نه لري. بیا د مونږ په احنافو کې بعض علماو د امام طحاوي خبره تایید کړې او مختاره کړې ده.